حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو غلامو اذا الله پتا و د خپل ګټې نه وی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ورکولا یو ځل هغه څه خوراک راوړو او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا غینا یو نونې وکړه غلام عرض وکړو چې تاسو په زمانه روزانه پوښتنه کوله چې په کومه طریقه دې دا ګټلې ده نن مو تاسو نو کړو او یو فرمایل چې د سخت لوګي په وجه می تاسو نو کړو اوس راته وایا هغه غلام عرض وکړو چې د جاهلیت په زمانہ کې په یو قوم تیرېدم په هغوی می سمنتر ویلو هغوی ما سره وعده کړې وه نن زه هغه خواته تېرېدم هغوی کره واده و نو ماته یې دا خوراک راکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې تا زه هلاک کړم د دې نه پسې په خپل خوله کې لاس ورکړو او د هغې د راویستلو کوشش یې وکړو خو یوه نونۍ چې هغه د سختې لوږې په حالات کې خوړلی شوې وه راونوتله چې عرض وکړو چې اوبو سره به راووتلی شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو لویه پیاله د اوبو راوغوښتله او اوبه یې وڅښلې تر دې چې هغه نونۍ یې راویستله چې عرض وکړو چې الله تعالی دې په تاسو رحم وکړي دا ټول تکلیف د دې یوې نونۍ په وجه برداشت کړو وی فرمایل که چیرې زما د سا سره دا نونۍ راوتلې نو ما به دا راویستلې وه ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کوم بدن په حرام مالو پاللی شي اور د هغې دپاره بهتر دی ما د دا ویره وشوه چې زما بدن څه حصه په دې نونۍ سره پالنه بیا نه مومي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا قسمه واقعه څو وارې پېښه شوې وې چې په طبیعت کې به احتیاطاً زیات و یا لږ غوندې شک پیدا شو نو بیا به د هغې راویستلو کوشش کاو بخاری شریف کی او بلا قصه دا قسمه ده چې یو غلام د جاهلیت په زمانه کې څه کهانت یعنی د غیب خبره نجومیانو پته ور چاته ښودلې وه هغه اتفاقا صحیح شوه د هغې خلکو دې غلام ته څه ورکړل چې هغه په خپل مقرر رقم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ترې ورکړل هغه وخوړل او بیا یې چې څه په ګېډه کې وه ټول یې راواړتول او د هغې راوتلو کوشش یې وکړو په دې واقعاتو کې د غلامانو مال ضروري نه دی چې ناروا دي وي دواړه ګمانه به کې شته و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه احتیاط په وجه د شک مال هم خوښ نه کړو داسې د عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه یو وارې پی وڅکل چې د هغې خوند ورته عجیبه ښکاره شو کوم صاحب چې هغه پی راوړي و د هغې نه یې پوښتنه وکړه دا پی څنګه دي چیرته نه راغلي دي عرض وکړو چې پلاني ځنګل کې د صدقې اوښان څرېدل زه هلته لاړم نو هغو خلکو پی ولوشل د هغې نه یې ماته هم راکړل حضرت عمر رضی الله عنه په خوله کې لاس ور واچاو او ټول یې راواړتول دې حضراتو سره به همیشه فکر و چې د شک شبې مال مو به هم بدن ته لا نه شي دا لا څه کوي چې بیخي حرام مال وي لکه څنګه چې زموږ په دې زمانه کې عام شوی دی